سلام علیکم. سهار وختي دی لمونځونه مو کړي دي، زه ورته ناست یم، دوی بیده دي. اوس خوبونه سر کوي، به ورځو امامونه کوو، به ورځو میله کوو. هغه د شپې ځای دی چې ما ماښام درته ویلي وو، دا دی هغه د بیده دي. هغه سلیمان دی، هغه میټروان دی، دا دیجې دا خیرله په دا شي کې پرون ماښام بیده و، ما نسه بیدېدلی، هغه بیده شو. چې په کټ کې وروا بیده دی. په زوره خبرې نه کوم، دلته مې څنګ ته وام پښو ته مې دستیاب بیب دی، برې مې ویې داسې لاس را نږدې دی، چاقو هم ورسره دی. دوی را کښېنستل، به را بنډار وکړو. چای پخې شولې، یاران مو را کښېنول، چای څښو، بالا ځو. حاجي صاحب ته مو راړو، حاجي صاحب ته مو راړو، عینکې یې کړي چې د خوب اکټینګ کړي. دی نه دی بیده، دی نه دی بیده، دا هم نه دی بیده. سیلیبریټي دی، مګ به سیلیبریټي نه سیلیبریټي، نه سیلیبریټي. غټ سیلیبریټي څنګه ناست دی؟ هر شی پیدا کړي، تاسو ما پر وخت نکښېنئ. ټوله بیداره یاست؟ بالا چای در واچومه؟ هلته کاچوغه وه. نه خو بیا ښکنځله کېږي، سهار څه سرخان دی. ته په داس کنځل نه کوې، داس کنځل نه څه ساده خلک دي. دا بابا دی، دا چې دی مربا غابو تورچی، دا مبین دی چایانی ګلاسو تورچی. یا سهار په خیر. سهار په خیر. دی مربا په لاس کې نیولې ده، ولاړ دی، دی ګرده ناست په انتظار، ګرده تو ګوره، زه خپله نه یم وږی. هغه یو چې دی هغه شاته ناست دی. سهار وختي نیم ساعت ولاړم، نیم ساعت په پښو پسې وګرځېدلم، هګۍ مې نه کړه پیدا، درجیش دوکانو ډېر ټول راغلم. څه وه؟ بل وخت باید هګۍ م ولرو. هګۍ خرابېږي خو ماتېږي، هغه بیا ماتېده والا شی دی. و زه خیر. پرون یو چا ویله ول د کندوز دغه نه بازار دی، ول دغه یو شی نه پیدا کېږي. یو هګۍ په کار د کندوز کې نه وي. هغه ځوانان نه دي، سریلاک یې رانیولی دی، نانیان سوي دي. هغه یو کوتري ده. ای وروره تاسو ولې سریلاک خورئ؟ خوند دي، اعلانات ورکوي. همشنیان دي. ای وقت خواست. کندوز کې خلک داسې کندوز کې خلک داسې راټاکېږي زنجیر. دا رقم ژر پسې دا موږ اواز یې وکښلی. دوی د هغه ځای څخه کډه باري، دوی دلته کډه ټولوي، بالا ځو د خیره سره د پرخار پر خوا. کافتر ولاړ کډه بارېږي، زموږ کډه ټوله سوه، اوبه چې باندې تېی کړې، بالا روانېږو د خیره سره. بسم الله حرکت دی، یک دوای خیر سفرانه. زو د خیره تخار ته، په تخار کې امامونه کوو، دا کالي کاږو، نور کالي اغوندو.
بیا زه په بدخشان کې حمامونه کوو بیا هغه کالي کاږو نور کالي اغوندو موږ مازې د حمامو دپاره راغلي یو بل شی نه کوو بیا په بدخشان کې یو چشمه یاسي ته ځو دغه ځای چې راوځو بیا هغه کالي کاږو نور کالي اغوندو چای چې اسمانه سر خو مو خلاصېږي غټ وټر مو ناکه نه دي را روان کړي دا یې یوه نیم کور کډه راخیستل خدای پاک پوهېږم دغه حرکت و موږ راورسېدلو تخار ته اوس حمام پیدا کوو د خیره سره د خیره سره بل وار موږ راغلي وو د شپې داسې شو بیا غمې وه دلته داسې بد رش دی تر دا یوه ځای نه تېرېدلی دا 2 دقیقې کېږي نو حمامونه به پیدا کړو ځانونه به پرېش کړو دا کالي به وکږو نوي کالي به نوي نو نه دي خیر کالي به واغوندو نوي دي په اختر کې مو په اختر کې مو نه د احمدالله په واده کې مو اغوستي هغه کالي موږ واده ته هم کړي وو د احمدالله واده ته مو هم کړي وو اختر ته مو هم کړي وو تاسو هم دغسې کوئ چې واده ته یا در مخ د اختر ته یا در مخه یا وروسته لنډ واده وي یوه جوړه کوي په دواړه بس اقتصادي حالات ته ډېر نه دي چې تاسو هم اختر وکړئ هم کالي وکړئ هم شمال میله وکړئ هم واده پکښې وزر کوي کوشش کوئ چې ګرده سره را لنډ ګنډ کړئ دغه یو موټر دلته ولاړ دی موږ نسو تېرېدلی همې نو دی دورې تلې هغې دورې مخ کاټ شو موږ ستاسو خو هم در چا کم نه دی داسې موږ ځینې را کاټ کړي او تاسو به بخښه کوئ زه د شمال سره حساسیت لرم ما آواز ودرېږي دا ژر چې بل وارې مو په یاد دي چې د معدې مالګه خرابه سوې ده تیر به اړوه ماشي هاخوا ته ډېر بد حالات شروع دي هغه به نه در باندې وینو حاجي صاحب اواز خراب دی خیر دی یو دا د معدې مرچ دي مرچو پاره یو ځای خاص به په شوروا کې هلوی زموږ د کدا شوروا ته هوا وصل موږ حمام پیدا کړي په تخار کې دوی دوه اوس وارله ګوري چې څنګه ځای دی معنی موږ ماشاءالله ډېری موږ نمرې پر رسولی شي که یا او نظافت یې وګورې نو خیر دا به دا ځای وګورو بر به یې ارام پر اشوا کړو چې راځئ د خیره سره دوه حمامه مو وکتوله کوم یو لا خوښ شوی اوس درېیم پیدا کوو پر دوام چوک پر چپه لاس را څرخو دوام چوک چپه لاس را وڅرخئ بالا زورې ته کېږم دوی نورستان دوی وارله په هغه حمام کې سودا کوي ویم سودا کوي که معلومات کوي چې د هغه حمام دی که نه دی موږ حمام هغه یو وکې د هغه وکې دی وروره ښه وه کیمره هم لرې یا زه نه لمبېږم دلته زه دلته نه لمبېږم
دا خو ما شول دغه ځای دی هغه خورا خواته ډېره کیسه ده کیسه دې خواته ده اصلي موټر هم د دې نظره و ته دا وګوره دا چیرې خېږو څو منزل دی اول منزل ته رابطه نه ده ښایسته ځای دی خیا سونا ده که حمام دی بېشکه اوز وایې اوس کارغمیان سو موږ بس د باندې خوا څمدان ځای نه مې دي مګم دننه ښه ځای دی ښه ځای نه دی چې خوندور ځای دی افغانستان ته موږ دا خو نو اوس لمبېږو څه مو وایه ما خولوت هم مه ګوره د حمام در مخ د حمام باندې ویډیو درته مه ګورم دا ښایسته کېږي پسفرشونه ښکاره کړه سامان مو ګره د کوره دا سونا ده شناب دی دا بیا د لمبېدو ځای دی اوس در مخه به دلته ځان پاکوي بیا بورجیا سونا ده دا عمومي شناب دی کیسه مثال ګرې دلته کېږي دلته یې د دوی اوز دی باران تودوبه د یخو یاران ټوله په دا لږ اوبو کې دي دا معلم صاحب دی دا ملا صاحب دی موږ ته امامت راکوي اوس دلته غسلونه راکوي دا خرس دی حاجي صاحب شه ما سره به ډېر احتیاط کوي ټلیفون مې هم خراب دی هله ور بیا غورځوئ دا دله دا خیر لا دی دا ډېرې خبرې کوي دا بابا صاحب دی چیرې وریا ورځو کوی دا زه یم دلته به ښه ولمبېږو حمامونه به وکړو ځانونه به پاک کړو برابر روان شو د خیره مخ پر تخار د هغو نه مو باسته بیا چې د حمام ووتلو بیا به سره ګورو کالي واغوستل شوه کالي مو واخله خیره سره سونا مو وکړله سونا مو وکړله خانې وکړئ شو کله کالیګان سره واغلم نیمه یې راوتلي نیمه یې پاته نیمه یې لمبېږي نیمه یې ځانونه چپي کوي نو بالا مخ پر پرخار و د خیر سره غرمې ډوډۍ ته به ځانونه ورسو همدګي به ونیسو شپزیانې به وکړو بالا د غو نه بس بیا به سبا بالا رسه بیا به کېږي بدخشان موږ راووتلو دینې کې زندېږي دې کارونه امیر صاحب چاپۍ ته ناست دی یا بل چیش دی یا بل چیش دی کیسه کوي زه یم دی دی خوشحال موټر کې دی اوس به راتاسي میده میده به د تخار ښار هم وګورو او دغه به هم کسور ته وایي سکریم مسکریم خوړلی یو شی مې خوړلی څنګه وه جانې بالکل دی عینکې هم رانیسي چار په چار کې دوی راغلي بخیر یې وروره خیریت دی فارسي کې پښتو پښتون یې ښه سړی دغه وکړه شی ورته وایي چشمې په څو دي کم یو دې خوښ دی وه دا رانیسه دا ما چې بیا اوس دغه بلوکټ شروع کړي دي دا نورې خوند نه راکړي ستا په شا پسې ګورو زه شیریا خورم ته ستا جو چارسونه به د ام جوس څښئ یو هم دی په ټوله کندهار کې افغانستان کې یو هم دی دوی د ام جوس څښي زه خپله شیریا خورم دی د شیریا خو دوکان زه شیریا غواړم د خارج شریاني او زموږ شریاني په کومینټ کې سلام علیکم خوب هستین برادر سرتان خوب است یک شیریخ ده یک گلاس بده برادر دو تا تیم خواه
او نو جوس نه پیاده دا شی هم خورې دا چی شي دی وراره دا یخ شي دی دا یخ شي دی یو غاشي یخ نه دی او ته خوند وګوره دا غسې وخوره نامي شی دی مست مال دی بس نو بالا بختور یم د فرخار هم د خیره ویم د تخاره په خیر وځو سودا مو وکړل اخرې مستي و دغه پاتې چې ډوډۍ مستي په هغه دوکان کې رانیسي ډوډۍ په دغه دوکان کې رانیسي بالا زه د خیره سره د غرمې ډوډۍ فرخار ته رسو مسته منظره کوو بیا چورې ورسېدلو بیا نور بحث سره کوو هوسټل د نورستان پر لاره راشدی هغه بدخشان ته هم د خدای مخلوق راته سوي تاسو داسې ورته وګورئ 1 2 3 4 5 کتاره موټران د دې خوا ولاړ دي دا خوا داسې کوي چې راځي بروای ولې راش جوړ موږ خپله په خلات لاره روان یو خیر هدف دغه و چې راش ډېر باید راشدي خدای دې خیر راپېښي او ګرمي هم دی یو څه ناڅه ګرمي ده خو دونه ډېره یو څه بیا موږ ته سم په خدای انصافداره یو پوه شوې بس ورځو چې لاره یې در یو ځای نو خو دغه ته وایي دا رقم تاسو ورته ګوره دا موټر والا تا دې بېرته راوسوي دا خو نو مجبوره دی وي بیا ولې غلطه لار باندې وتې خو زه دا خو وایم ولې نو ورځې ولې یو ځای ورسره باید چې نو ولې وروتلې موږ د فرخار بازار ته راورسېدلو دلته بیا راشي
دا ویني داسې شاوخوا ته داسې نو موږ تقریبا دا یو 20 دقیقې کېږي په دا رش کې مړه مړه سکلیټر روان بیا مخته سو بیا ودرېږو اوس بیا واوا وایي اوسیچ ته ځو دا بیا نوې ډرامه په ګډه ده نو ته ولرې چې پر کوم ځای باندې سره برابرېږو د خیره سره اوسیچ ته رسېږو د لې په پرخار کې یو ځای مایش پاکو څه شان به اوس داسې دعاوې کوي چې موږ ښه خوندور ځای کښېنو ښه یخ ځای ښه اوبه یې ښه د میلې ځای نیم ساعت کېږي په پرخار کې روان یو ماست پیدا نمیشه برادران ماست مستی نه پیدا کېږي موږ خو د غرمې دا لرو د ماښام دا نه پیدا کېږي ماست نیست برادران زموږ د مقصد ځای ته لا تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت لاره پاتې ده خو موږ په هغه ځای کې دوی سوداوي کولې خالي لاس را روان دي سودا هم نه ده کړې هغه نوځوانانو وینې خالي لاس را روان دي سودا هم نه ده کړې موږ راتاس ولو موږ ول دلته به یو څه عکسونه واخلو موږ به خپل عکسونه واخلو بلا به خپل پر مقصد روان شو او ځای چې بیا څونه ښایسته ځای دی تور تو ګوره دغه تاسو وکتل داس نیمه شپه ته دغه وایي موږ ورسوچ ته راغلو هغه د کوم ځای په نیت چې را روان وو لار یې ډېره منظرهیي لار وه خو د ناستې ځای نه بیا داسې خاص نه لري سړی دې کښېني او دا خورکۍ دوه واره اوبو ته ور ولوېدې ته شا راواړوه دا مه کوه دا مه کوه نو اوس مو نیت داسې دی چې دلته لمونځ وکړو ډوډۍ وخورو بالا ولاړ شو ورور واپس بېرته تر نیمې لارې ځکه چې دا لار بیخي اوږده وه نیمه لار اوس نیمه لار سبا بالا بدخشان نو موږ چې ځای ته تللي وو چې لمونځ مو وکړي هغه چندانې ځای نه و بره مو هغه پرېښوی خپله خیمه مو هم دا ده ودروله بله خیمه هم دا ده پرته ده کومه ده دا ده دا خیمه ده بله دا به مو ودري چوکیانې موکیانې بیا چې ځای سم شو بیا در باندې وینم زه کار کوم کار نو مو سیستم ګرده برابر کړي مکمل سیستم مو برابر کړي کار مو خلاص کړي لږ مازې صفایي مفایي پاته ده هغه به اوس هغه مو هم د ډېره حده پرې کړې ده کیسه پر دغه برابر ده چې دلته اشپزي راته شروع ده دا خواته دا غوښ پخي ملا چیش ملا خوشحاله خوند دا مبین دی دی همکار دی دا دته به بیا کیمره داسې نیسي ته بار بلا ما د دوستانو مخته مشر خوشحاله جګ دی په کټ په 6 سانتي کم 2 متره ځینې یاران دلته ناست دي دوی دلته حکومت کوي یوه مو دا خیمه ودرول دا باران یو سره څه خرابه کړې ده اپه به ډېره کوي وه دا د اشپزۍ خیمه ده دلته اشپزي کېږي او ناست و خوب هغه بل ځای کو دلته یاران دلته ورته پراته دي پر دا چوکیانو د ناستو د خوب دپاره دا خیمه ده
چې دا ورننه وځي به هلته چې په دهلیز ورننوتلم داسې ځای دی ستا پکې پروت دی معلومیږي نابغلته پروت دی لکه په کاسټر کې چې پروت دی دا دی یاران په هغه ځای کې دي کباب ته غوښې برابرې خیشتې موږ دلته د جومات امادګي نیسو دا ویني دا فرش دا مو خاصه دغه دپاره رانیول دی یو وخت پټوان نه د یو چا دا خراب دی د یو چا دا څنګه بس موږ به خپل جومات دلته کولی شو دا د ملا صاحب مسله ده دا ملا صاحب دی دا طالب دی اذان وکړه طالبه نو موږ به لمونځ وکړو به بیا وروسته د کباب پلان پسې درته تشریح کړم چې کباب بیا څنګه پخېږي لکه څنګه چې تاسو موږ پېژنئ موږ بیا پلان واړوئ کبابونه پاته سو چې شره پخه بل شي کباب پاته سو کباب نه خور کبابونه خو نه کینسل شو ساده غوښو سره پخې د ده پر سارون ټیټ درد دی غوښې هم وغځي خیرلا ولاړې هلته د دوی سره کرکټ کوي کرکټ خیرلا د کرکټ مینه را تازه شوې هغه د څلورېزه شو څلورېزه یاران دې خوا ته ناست تماشچیانې دي امیر صاحب چای دې را پخ کړی دي وخت یې سو او انشاءالله تا مازګر پوښتنه وکړه تا چې شو پخې وه دغه شی دا خیمه دې ولې خرابه کړې ده دا موږ لنده کټ کړې وه چیش دی ده دغه شی ته پورته که سر ځینې پایې دا څه شی ده ولاکه اونتی که بیاد بله ده پیاز لاندې پرته دي دې دو پیاز هست مالګه مو یې رسو مالګه یې رسوی ده اوس مو ور واچو اوس مو ور دا څه دي دا هغه غورځو بل مو چې پخ کړي دي بالا بس دا یو شی ډوډۍ یې راوړله نن داسې یا ډوډۍ پر لارې ده نن داسې خبره وه چې دغه دی وریجې نسل کېدلې سبا غرمه که د شام په ورځ تالدلي سړی خوري غرمه بیا وریجې په بدخشان کې سبا غرمه به دغه پخې کړي ټوله وریجې آفرین حاجي صاحب مو د یاده وتلی و حاجي صاحب غرمه دې ډېره ښایسته وي غرمه نه مازګر دې ډېره ښایسته سلطه را جوړه کړې وه د واجس هغه رقم ترخه یې را جوړه کړه د شپې خو نو یاران ټوله دا چې دلته دغه ته ناست دي هغه نور خلک پاټیان دي دا زموږ دا دي دلته دوی اشپزي کوي دلته دوی دي